بسم الله الرحمن الرحیم د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو غتونکو په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ خوشاله یاستئ. خوږو ملګرو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو په پریمیس اپلیکیشن کې پیسې وګټو. خوږو ملګرو د ټول نه اول تاسو ته یوه یادونه کوم چې دا ویډیو د هغو کسانو دپاره ده کوم چې پریمیس نه انسټال کړی وي او ورسره دومره بلد نه وي. په دې خاطر ما دا ویډیو جوړ کړ چې زیاتو کسانو پوښتنه کوله چې سوالونه څه وخت کې راځي او موږ څنګه سوال نیولی شو او موږ ته خو یوازې د 2 افغانیو 2.5 افغانیو والا سوال راځي او نور ډېرو پیسو والا سوالونه موږ ته نه راځي. نو خوږو ملګرو ویډیو تر پایه وګورئ، سکیپ کوئ مه. او د ویډیو کې به زه تاسو ته د ویډیو په دې کې به زه تاسو ته د سوالونو نیولو وخت همداشان په کوم وخت کې سوالونه راځي څه رقم سوال ونیسو او څنګه یې حل کړو. ټول خبرې به زه تاسو ته انشاءالله په دې ویډیو کې د طریقې تاسو ته در وښایم. خوږو ملګرو کله چې تاسو پریمیس اپلیکیشن استفاده کوئ نو لومړی تاسو باید زوړ ورژن استفاده کوئ، ځکه نوي ورژن کې یو مشکل دی، کله چې یو څو ریفریش پکې ووهي نو هغه بیا هلته وایي چې دې کې یو مساله راوینځته شوه، نو هغه بیا چې تر څو صحیح کېږي نو 15 دقیقو نه مخکې بیا هغه خپل ځای ته هم نه راځي. چې کله تاسو که تاسو غواړئ زوړ ورژن استفاده کړئ نو تاسو په دې ویډیو نه لاندې چې کوم خط په هغې کلیک وکړئ او هلته ډسکرپشن راځي په هغې کې به ما لیکلی وي چې د پریمیس زوړ اپلیکیشن لینک چې دی هغه به تاسو لینک باندې کلیک وکړئ او هلته به تاسو هغه ځای نه زوړ اپلیکیشن زوړ ورژن ډاونلوډ کړئ د دې پریمیس اپلیکیشن. چې کله مو ډاونلوډ کو نو دې دپاره باید تاسو یو بل اپلیکیشن هم استفاده کړئ چې د هغې نوم دی فلوټینګ کلاک. صحیح ده، زه به تاسو ته پلی سټور کې وښایم چې تاسو پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. فلوټینګ کلاک چې دی دا د څه دپاره استعمالیږي؟ فلوټینګ کلاک چې دی دا د دې دپاره استعمالیږي چې تاسو ته وخت وښایي. یعنې ګورئ دلته دا وخت راغی، تاسو کتلی شئ، یعنې 100 سیکنډونه هم تاسو ته باید وښایي. تاسو باید په دې باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ډسپلی سیکنډز دا اپشن به تاسو آن کړئ. کله چې دا تاسو آن کړو نو باید تاسو لکه دې دپاره چې سیکنډونه هم وښایي او دا چې دی د سوالونه په سیکنډ حساب باندې راځي، یعنې ډیر کم وخت لري تر څو تاسو دا سیف کړئ. که چې دا سیف نه کړو نو د تاسو نه بیا ورکېږي حتما. کله چې تاسو وخت برابر کړو اپلیکیشن انسټال کړو داسې سیکنډونه ښکاره شو، بیا به تاسو راشئ خپل ټایم به چک کړئ چې آیا زموږ ساعت وروسته دی مخکې دی برابر دی یا نه دی. تاسو بیا کروم براوزر ته لاړ شئ او دلته به تاسو ټایم ډاټ IS دا به تاسو سرچ کوئ او دا به کلیک کوئ. صحیح ده، به تاسو وګورئ دلته که چېرته تاسو ته لیکلي وي چې یور ټایم از ایګزیکټ نو بیا تاسو ټایم برابر دی. ګورئ دې ټایم سره که چېرته برابر نه و یا 0.3 0.8 وروسته یا مخکې و نو بیا به تاسو هغه سیټینګ ته لاړ شئ او ټایم انډیټ به ووهئ. تاسو به هغه پیدا کړئ خپل موبایل کې ټایم انډیټ مو چې وهلو دلته دغه نیټورک پرووایډډ ټایم چې دا به تاسو یو ځل آف کړئ بیا به آن کړئ. صحیح ده، نو دا به تاسو سره بیا به راشئ او بیا به تاسو سرچ وکړئ نو تاسو ته به دا ټایم ایګزیکټ برابر شي. کله چې دا ټایم برابر شو نو بیا به تاسو راشئ اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. کله چې تاسو لومړي ځل لپاره زوړ ورژن استفاده کوئ نو دلته باید تاسو یو څو اپشن راځي، باید تاسو هغه مخکې تاسو آن کړي وي تر څو چې تاسو ته سوال نیولو کې بیا وخت ضایع نه شي او ډایرکټ سیو کړئ. دلته به تاسو سروې کې که سهار وخته تاسو دغه کوئ وګورئ سروې کې، په دغه سروې کې تاسو سوال راغلی وي حتما کله چې تاسو دا کلیک کړئ دلته یو بل اپشن راځي یو چک مارک راځي چې هغه باید تاسو هغه کې چک مارک وکړئ او بیا به تاسو خوندي ووهئ. یعنې تاسو ته باید هغه اپشن تیار مخکې نه عیار کړی وي تر څو چې بیا سوال راځي بیا دپاره هغه اپشن پیدا نه شي، ځکه چې دا ډېر کم وخت لري تر څو تاسو سوال ثبت کړئ. صحیح ده، بل چې دی تاسو به دې کې سروې کې چې دي زیاتره 2.15 افغانۍ دغسې سوالونه راځي، زیاتره ځینې وخت کې 11 افغانۍ سوال هم راځي وخت نه وخت. او تاسو به دا سروې اپشن چې دی دغه ګورئ زه تاسو ته وښیم دا به تاسو په سهار کې د سهار 4-5 بجو څومره چې وخت وي یعنې د هغې وخت کې د دې کې یو یا 2 سوال نه حتما وي تر 5-6 بجو پورې وي، بیا وروسته نه وي پکې. باید تاسو د سهار وخت دا چک کړئ. بیا چې دی بل اپشن چې دی لوکیټ دی، دا ګورئ لوکیټ
په لوکیټ کې کوم سوال نه راځي؟ په لوکیټ کې هغه سوال نه راځي چې ډیرو پیسو والا وي. دلته به تاسو هر وخت ریفریش کوئ. دا به تاسو دې کې ګورئ ورځې په اوږدو کې هم سوال نه راځي. یو تقسیم اوقات زموږ ملګري جوړ کړی دی امید خان په نامه باندې او د هغې یوټیوب چینل هم دی ټیکنیکل امید. هغه تاسو کولی شئ هغه هم سبسکرایب کړئ او د پریمیس په اړه ډېر ښه معلومات په هغې کې هم شته دی. نو تاسو به همغه تقسیم اوقات ما سره تاسو واتساپ نمبر باندې میسیج وکړئ تر څو تاسو ته هغه ولیږم او یا هم ټیکنیکل امید د چینل ته لاړ شئ هلته هم دا شته دی همدا تقسیم اوقات دی. په همغه باندې تاسو ته سوالونه راځي او تاسو کولی شئ فعلا دپاره همدا تقسیم اوقات صحیح دی یعنی په همدې تقسیم اوقات باندې سوالونه راځي. که چېرته چینج را چینج شو بیا هم موږ تاسو ته په فیسبوک کې چې یو ګروپ دی د پریمیس د مشکلاتو حل دغه په نوم ګروپ دی په دې کې تاسو هم ځان جاین کړئ چې ته فیسبوک لرئ نو هغې کې هم موږ بیا پوسټ کوو چې مقصد نوي سوالونه راغلي دي یا نوي سوالونه دي یا نوي تقسیم اوقات دی په دې سیستم باندې. نو تاسو به هغه تقسیم اوقات حتما له ځان سره ولرئ. زه تاسو ته وښیم چې کوم تقسیم اوقات دی. ښه خو کوم ملګرو دغه تقسیم اوقات دی نن چې دی دوشنبې ورځ ده او درېیمه ورځ اصلا درېیمه ورځ راځي. ګورئ دلته ورځې چې دي څلور ورځې دي دا تکراریږي. ښه څلورمه ورځ نن درېیمه ورځ سبا څلورمه بل سبا بیا د نن مقصد دوشنبه سې شنبې ورځ څلورمه راځي چهارشنبې ورځ بیا لومړۍ ورځ شروع کېږي داسې دوهمه درېیم بیا چې ختم شي بیا شروع کېږي یعنې دا په هفته کې تکراریږي یعنې دوه ورځې پر هفته کې راځي. او دا چې دي دغه د ورځو په حساب ده یعنې شنبې په ورځ باندې 6 بجې سوال نشته 8 بجې باندې بیا مجسمه ده او 9 بجې بیا هم نشته. داسې یک شنبې په ورځ باندې سور صلیب دی سره میاشت دی او همداشان د دې نورو بیا ساتونکي نشته. بیا دوشنبې په ورځ باندې 8 بجې پوهنتون سوال دی اوس 9 بجې 9:50 دقیقې دي. زه به تاسو ته وښیم چې سوال موږ څنګه نیسو په دې 8 بجو کې به زه هم تاسو ته طریقه وښیم او بیا په 9 بجې باندې چې دی عبادت ځایونه دي او 8 بجې 15 باندې تیلو پمپ دی صحیح ده او 9:30 بجې باندې چې دی په همدې ورځ درېیمه ورځ ده بیا هدیره ده. نو تاسو بیا همداسې ګورئ دغه باید تاسو دې ته هم متوجه اوسئ او دغه ورځو ته هم تاسو باید متوجه اوسئ. بله خبره دا ده چې په دې کې ډېر سوالونه دي لکه فار مثال انټرنیټ کافونه دي انټرنیټ کیفي چې هغه باید تاسو یو باندې خوانه تصویر واخلئ او یو د لوحې نه واخلئ. بس سټیشن دی همداسې ATM ماشین دی پیسو تحویلي ماشین چې ورته وایي ATM باید تاسو یو ځل باندې ځای نه عکس واخلئ بیا د لوحې نه عکس واخلئ. هر زیاتره سوالونه چې راځي باید تاسو یو د باندې ځای نه عکس واخلئ یو د لوحې نه. اوس چې فار مثال یو بل سوال دی هغه څه په موټر پلونه یعنې د موټر پل چې دی لوحه نه لري زیاتره هلته تاسو ته راځي چې آیا لوحه لري یا نه لري. تاسو به هغې کې چې کوم شی لوحه نه لري هلته به تاسو ورته وایي چې یعنې دا لوحه نه لري. او همداشان چې دی ځینې کې لکه حتما باید تاسو لوحې عکس ورکړئ لکه هوټل شو او همداشان دغه شو ATM ماشین شو او رستورانټ شو داسې ځینې شیان چې دي خوړو پلورنځی شو دا باید تاسو حتما د لوحې عکس ورکړئ. په دې نورو کې زیاترو کې بیا تاسو ته یو اپشن درکوي چې آیا دا دغه لري که نه لري صحیح ده. بیا به تاسو ورته وایئ چې مقصد دا لوحه نه لري. زه راځم زه تاسو ته اوس ګورم چې زه تاسو ته سوال نیولو طریقه وښیم. په دې کې یو خبره بل هم ده چې دې کې 2 آپشنې راځي. پر مثال سوال راشي دلته که چېرته یو سوال وي پر مثال اوس 8 بجو کې یو سوال دی ځینې وخت 2 سوالونه راځي هلته به تاسو وګورئ په تقسیم اوقات کې شته دی. یعنې کله چې یو سوال وي بیا به زه تاسو ته وښیم چې داسې به کلیک وکړئ بیا به تاسو سیف لیټر وهئ صحیح ده چې 2 سوالونه زر چې کله هلته ان سیف لیکل بیرته پک کېږي بیا دویم وهئ بیا به دویم سیف کوئ زیاتره وخت نه سیف کېږي. خو که چېرته یو سوال وي نو تاسو به مقصد 9:50 دقیقې 9:50 ثانیې داسې به ریفریش نیولې څنګه شولې پرېږدئ او بیا به تاسو کلیک به پرې وکړئ بیا به تاسو سټارټ نو باندې هغه وهئ کلیک وکړئ صحیح ده. زه اوس تاسو ته وښیم سوال نیسو چې څنګه نیول کېږي صحیح ده. دا به تاسو ریفریش ونیسئ پرېږدئ صحیح ده چې کله سوال راشي دا دی راغی او بیا تاسو سټارټ نو باندې کلیک وکړئ صحیح ده. دا دی ګوره سیف شو موږ سره ان سیف ولیکله
دلته چیرته دا تاسو سره پلی شو خو تاسو بیرته بیک شئ، یعنې دا تاسو سره بس سیف دی. ایگزیکټ یس او تاسو بیرته شاته شئ. صحیح شو؟ یعنې دا سوال تاسو سره سیف شو. دا کوم ځای کتلی شو مای ټاسک، صحیح ده. دا به تاسو وهئ او دلته به تاسو راشئ. دا ګورئ یونیورسټیز، دا سوال چې دی ما سره سیف شو. نو خوږو ملګرو په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې سوالونه سیف کړئ. زیاتره وخت کې داسې په یو سیکنډ پاتې وي میسیجونه راشي، نو زیاتره وخت سوالونه خرابوي. نو تاسو باید دغه نور نوټیفیکیشن بند کړئ. دا اوس هم ماته نوټیفیکیشن راغلی خو سوال ونیول شو. نو باید تاسو څومره چې زر تر زره وي څومره چې زر کولی شي ډایرکټ کلیک او ډایرکټ سټارټ نو باندې کلیک کوئ. صحیح ده. نو دې نه زر سیف کېږي. او که چېرته تاسو سیف لیټر وهئ نو دې نه بیا تاسو نشئ کولی چې سیف کوئ زر، ځکه هلته لوډینګ کوي. نو تاسو باید سټارټ نو ووهئ. صحیح ده چې سوالونه مو زر سیف شي. خوږو ملګرو بیا هم یادونه کومه که چېرته مو یو څه تر زده کړي وي او ویډیو مو خوښه شوي وي نو حتما در سره لایک کړئ او زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو په خدای سپارم. خوشحاله سوکاله کامیاب اوسئ. مننه. د الله په امان.